د پوهنې وزارت د پریکړې له مخې په ښوونځیو کې له 10 ټولګي پورته د رشته بندۍ سیستم په ازمایښتي ډول پلی کیږي. ننګرهار کې یو شمېر ښوونکي د پوهنې وزارت له لوري د 10 ټولګي پورته د رشته بندۍ طرحه یو مثبت ګام بولي چې په خبره یې له دې سره به زده کوونکي وکولی شي د خپل استعداد او لیوالتیا له مخې اړوند رشتو کې زده کړې وکړي. د پوهنې وزارت دغه لایحه چې تصویب کړې دا ډیره ګټوره پریکړه ده. دا د دې نظام دا د دې زده کوونکو د دې ملت د دې راتلونکي لپاره ډیره ګټوره ده، ځکه په حقیقت کې موږ کله چې د کانکور ازموینه زموږ زده کوونکي په دغه ازموینه کې ګډون کوي 160 سوالونه وي، 11 کتابونه وي، نو د 11 کتابونو سوالونه راتلل د دوی لپاره ډیره سخته ده. نو که کله داسې یو کار وشي چې دوی یو څو مشخص مضامین ولولي او په همدغه مشخصو مضامینو کې دوی بیا خپله رشته انتخابوي، نو د یو ښوونکي په توګه زه د دې پریکړې سره موافق یم. که چیرته دغه پریکړه وشي نو دغه لاره دا طریقه چې اوس روانه ده دا باید څو کاله د مخکې شوی وی چې حکومت هغه وخت کې واده هم کړی وه اما ترسره شوی نه وه، خو اوس هم وخت دی تر هغې دغه کدرونه وروزل شي، برابر شي او هر څوک په خپله برخه کې تخصص وکړي. بل لور ته یو شمېر زده کوونکي هم د دې طرحې تود هرکلی کوي او وایي د دې طرحې عملي کېدو سره به زده کوونکي وکولی شي له 11 ټولګي څخه د خپلې خوښې اړوند رشتو کې زده کړې ترسره کړي. لکه څرنګه چې وزارت معارف دا پریکړه کړې ده چې د 10 ټولګي څخه به پورته رشته بندي کیږي، نو دا زه یو ډیر مهم او مثبت ګام ګڼم. خو بدبختانه باید چې دا 10 کاله 15 کاله وړاندې باید دا شروع شوی وي، ځکه چې دا فرصت اوس موږ د لاسه ورکړی دی او کال بعد به موږ فارغېږو. د نورو زده کوونکو دپاره زه دا یو مثبت ګام ګڼم او هغوی باید خپله رشته کې د زړه له اخلاصه کار وکړي او بریالي اوسي پکې. معارف چې کوم دغه لایحه ټاکلې ده دا یو مثبت ګام دی د زده کوونکو لپاره، ځکه که یو زده کوونکی د کانکور د امتحان لپاره 11 مضامین زده کوي دا په هغې باندې ذهني فشار راولي او ذهني بوجت په هغې باندې راځي. نو دغه لایحه چې ده دا ښه لایحه ده او دې سره کولی شي یو زده کوونکی خپل د خوښې رشتې ته په اسانۍ سره کامیاب شي. یو شمېر ښوونکي دغه راز وایي د دې طرحې عملي کېدو سره به د زده کوونکو ښوونیزو رشتو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شي او د دیني او عصري علومو کیفیت به هم ورسره ښه شي.